په هرات کې د ګچ د کارخونې فعالیت. د دې کارخونې لپاره خام مواد د دې ولایت د ګذرې ولسوالۍ د پیر سرخ کان څخه استخراج کیږي. د دې شرکت د ځینو مسؤلانو په وینا اوس مهال د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه شاوخوا 130 تنه اتباع دلته کار کوي او دوی ټینګار کوي چې په هیواد کې د پانګونې شرایط اوس تر بل هر وخت ډیر مناسب دی. الحمدلله زمینه برای سرمایه‌گذاری در افغانستان خوب مهیا شده. ما انشالله نیت داریم که در بخش بلوکه ساختمانی، بلوکه گچی، پودر سنگ و سیمان سفید حتی روی از اینا ما کار میکنیم. انشالله بتونیم که اونا هم در بیشتر خطوط در دیگه ولایت ها هم ادامه بدیم. د دې تولیدي شرکت مسؤلان دا هم زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د ګچو تولید سربیره په هیواد کې د اړتیا وړ ځینې نور ساختماني توکي هم فعال کړي. خو یو شمېر هغه کسان چې په دې فابریکه کې کار کوي د داسې تولیدي شرکتونو د زیاتوالی هرکړی سربیره وایي چې دوی خوښ دي چې دوی ته په هیواد کې د کار فرصتونه برابر شوي دي. ما اولاد از این وطن هستیم، از این خاک هستیم، به این خاک خود خدمت کنیم. مثلا ما میبالیم به این کار خود، چون ما از اون روزی که زمینه کار برای ما شما مساعد شده در اینجا مثلا ما مالای خارجی را چی کردیم؟ مثلا دور دادیم. ما افتخار میکنیم به این شرکت خود، به این کار خود. فضل خدا خوب است، کار ما خوب است. همینجا کار میکنیم، رقم خودیم ده ها صدها نفر دیگه همینجا مصروف است. کار ما فعالیت ما بالا است، خوب است. کار ما در کارخانه بخش عوارضگیری و بخش تکنیکاریه. هم دستگاه عوارض میکنه، بخش تکنیکاری هم کل چیز به گردن ما دیگه. دستگاهایش هم ماشاءالله افتخار ما ساخت خود وطن است، ساخت خود هم اینجاست. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د مشرتابه د هڅو په پایله کې د هرات صنعتي ښارګوټي کې د فعالو فابریکو شمیر اوس له 1000 څخه ډیر سوی دی.